اضغر افغان څنګه وژړل؟ افغانان ورپسې څنګه خفه شول؟ د خلکو زړونه یې څنګه وګټل؟ او آیا رښتیا هم افغانستان ته خدمت کړی و که نه؟ دا ټول کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ، خو له هر څه مخکې یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې له پاکستانه لوبه وبایلل شوه، ټولو افغانانو پړی پر اضغر او د هغه په ورور یې واچوله چې په ټولنیزو رسنیو کې خلکو ورته له توتي بل څه نه ویل. هماغه و چې اضغر افغان استعفا ته مجبور شو چې تیر ماښام یې خپله استعفا اعلان کړه. ورسره بیا ټولو افغانانو غبرګونونه راپارولي. اضغر وروستۍ لوبه کې د ګډون په وخت کې داسې ژړلي چې د عکس ته بیا رحیم ګل ساروان لیکلی دي د اضغر افغان وروستۍ خبرې او ژړا د تل لپاره یې رسمي کرکټ پرېښود. اضغر افغان په کپټانۍ کې تر ډوني زیات لوبې ګټلي. خدای په امان اضغر افغان. سمیع الله محمدي وایي که میدان او کرکټ کې نه اوسي خو زموږ زړونو کې به تل وي. د اضغر ژړا بیخي سخته وه. ګیلمن پښتون بیا لیکلی دي اوس مې د افغانستان د لوبغاړي او زوړ کپټان اضغر افغان انټرویو اورېده. تپوس ترې وشو چې داسې څه ضرورت پیښ شو چې د ټورنمنټ په منځ کې دې د کرکټ پرېښودو اعلان وکړي. هغه وویل چې خفګان و. اوس دومره لوی لوبغاړی د دنیا له مخې خو دا نشي ویلی چې خپلو پښتنو راسره څه وکړل، خو په ژړا شو. د پاکستان نه د میچ بایللو نه پس هغه او د هغه ورور کریم جنت چې ښاغلو پښتنو څومره ونازوه او د خویندو میندو سره سره یې د پلار نیکه هډوکي د قبرونو نه راوایستل، هغه به کوم یو پښتون برداشت کړي؟ همدغه اضغر افغان و چې د افغانستان کرکټ ټیم یې په ټیسټ او ون ډے کې دنیا ته د یو نامتو ټیم په څیر معرفي کړ. د ده له وجې نور لوبغاړي د مختلفو لیګونو حصه شول، دنیا وپېژندل او په مالی لحاظ هم شتمن شول. خو خپل قام ورله داسې څه ورکړل چې د ټورنمنټ په نیم کې یې په ژړا رخصت کړ. پښتنو تاسو دنیا ته خپل کوم تصویر وړاندې کوئ؟ د لوبې نه د ژوند او مرګ قصه مه جوړوئ. د داسې خلکو ویډیوګانې مه مخکې کوئ چې څوک چې خپلو اتلانو ته کنځلې کوي، ځکه بیا دنیا تاسو هم په دغه انتها پسندۍ پیژني. مرضیه حافظ وایي چې اضغر افغان په تیرو څو کلونو کې د کرکټ لپاره ښه او د پام وړ خدمتونه وکړل چې ټول افغانان ترې مننه کوي. استعفا یې هم ښه وخت کې ورکړه ځکه د خلکو احساساتو ته یې درناوی وکړ، په دې هیله چې د کرکټ ملي لوبډله مو په هر میدان کې ښه وځلیږي. نسیم الله دانش بیا لیکلی دي راځئ چې همدا نن له ځان سره واده وکړو چې که د هر چا سره په یو موضوع هم نظرې نه وو، یعنی وکه پرې لرو او یا له هغه خفه وو، په دلیل او منطق سره بې له شخصي عقدې به ورته تبصره کوو، نه ښکنځل، بدرد او شخصي حریم ته ننوتل. که هر چا دا کار کوه لومړی به یې ورته په ادب جواب ورکړو، که بیا هم له بدو ردو نه اوښته له فیسبوک ملګرو لیست څخه به یې وباسو او بلاک به یې کړو. باور وکړئ چې نوره نړۍ داسې نه کوي لکه موږ افغانان. او بله واده دا هم کوو چې خپل مشران که یوه ورځ او یو ښه کار یې کړی هم وي کنځل او بدرد ورته نه وایو، یوازې به ورته سم ځواب وایو او که نه هېڅ تبصره ورته نه لیکو تر څو هغه پوه شي چې خلک رانه خفه دي. لیدونکو له تاسو ډېره زیاته مننه چې د دې ویډیو لیدونکي وئ. تاسو خپل نظریات د اضغر افغان د دې ژړا په اړه کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.